سوچ وکړئ فکر وکړئ دا ژوند ګوره انتظار نه کوي چاته ګوره والله که چاته ودرېږي دا تېرېږي روان دی زما استاد نوم هم په دغه دغه کې راتلو والا دی یو څو ورځې بعد بس یو څو ورځې بعد وابورې ته به یې واورې زما مبارک نشته زه به واورم ستا مبارکې که زه ومه اورو به د یو بل مبارکې خو په شرط د دې که و په دې دنیا کې وویلی شي پلاني جومات کې جنازه ده راشي پلاني ځای کې خخۍ راشي بیا به څه کې پاکټ چې پروت دغه ملګری زمونږ الله دې وبخي الله دې په رحم وکړي د څومره وختونه زه پوهېږم چې بچي هغه زوی زما همزولی ما هغه یو ځای لوبې کړي یو ځای لوی شوي خو د ده سحر ماښام سوچ هغه د بچو مبارک بچی کته بچی برا بچی کته بچی برا بچی لیږم پردي ملک ته بچی لیږم بهر ملک ته بچی لیږم د انګریزانو ملک ته دوه به ډاکټرانې درې به انجینرانې څلور به دی نن څه دي هېڅوک نشته هېڅوک نشته انسان دغه انسان دی په عجز باندې تقریبا کال کېږي چې شوګر بیماري په اټیک وکړو ډېر زیات یو ګوته دې کړ کړه بیا یو خپه بیا نیمه خپه بیا خپه دیزي کې بیا دا بله خپه دیزي کې و چې لاړ شي جنازه د هغه نیمه ده نیم سړی به قبر ته کوزېږي په دنیا کې پاتې شو هغه نیم جسم یې خاورې شو د خاورې کېدو نه مخکې خاورې شو د دنیا ده په دې به څه اعتماد وکړې مړه په دې به څه یقین کې دې سره به څه مونږ دغه کوو دې سره به وخت تېرو دې سره به ځان عادت کړو دې سره ځان سړی نشي عادت کولی خو به دغه ده چې خپل مقصد هغه آخرت وګرځوئ توبه وباسئ رجوع کوئ الله ته الله سبحانه وتعالی دې زموږ اخرې خاتمې په ایمان سره کې الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ نه راځي او الله سبحانه وتعالی دغه ملګری او ټول مسلمانان دې الله په دې مبارکه میاشت کې وبخي او الله دې د هغوی قبرونه جنت باغچې وګرځوي الله سبحانه وتعالی دغه ټولو حساب کتاب آسان کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين